اوریدونکو زه یم مسؤل عارفال د پښتون احساس سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. نن زموږ سره د پښتونخوا ملي پارټۍ ضلعي سکرټري قدرمن جمال صاحب دلته ګډون لري. موږ به د جمال صاحب سره په اوسني حالاتو او په سیاسي وضعیت باندې خبرې کوو. السلام علیکم. تا ته په دې پښتون احساس په دې پروګرام کې تا ته ښه راغلاست وایو. سلام، ډېره مننه کور ودان. ستاسو د سیاسي سفر له کوم ځای پیل کړی؟ موږ په لسم کې وو، په نم کې وو چې موږ په دې پوهېدو خانشید وایو د یو سمبول په هغه باندې د ځوانۍ عمر هم وو. له هغه وخته موږ پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن یو قسم جاین کړی وو. ولي محمد خروټی موږ په اسکول کې موږ به د اجنډۍ جوړولې، په نم کې به موږ د اجنډۍ جوړولې، په اسکول کې به هم تقسیمول. ولي محمد زما کلاس پیلو په عمر دی تر ما مصر و. بیا کلیوال شهید زموږ ګر سره و، استاد و د ګر دغه. نو له هغه وخته موږ پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن بیا سیم کانفرنسونه کړي دي، بیا موږ هغه ختم شوی دي، بیا پښتونخوا ملي عوام پارټۍ کې شامل. جمال صاحب، پښتون وحدت د وخت څومره ضرورت دی؟ نفع کې څومره تاوان لري؟ ډېره مننه. پښتون وحدت ګردو قومو ته د وحدت ضرورت دی. پښتون ډېر تقسیم دی. له جغرافیایي لحاظه موږ خیبر پښتونخوا، میاوالي، بیا جنوبي پښتونخوا، بیا زموږ دغه آزاد علاقې چې وې، بیا چې له امو تر اباسین واخې، خو پښتون ډېر تقسیم دی. قومي وحدت یې ضرورت دی. او بیا چې نه دی سوی، دا نه چې پښتون له کومې بدې سره مخامخ دی، له نیاسیالۍ سره در په دره دی، قومي وحدت نه لري، ملي واک نه لري. د هغې وجه دا ده چې نفاق ډېر دی. د هغې بنیادي وجه دا ده چې تقسیم در تقسیم ډېر دی. موجوده ماینز اند منرل بیل څومره تاواني دی؟ په احتجاجو به څومره مخ ونیسي؟ منرل بیل داسې دی لکه دا زموږ وطن چې دوی په ټپر جوړوي، ځان ترې الاټوي. که موږ دا وس توان پیدا کړو چې موږ مظاهرې دورې مظاهرې موږ کولی شو. په پښتون کې دا هغه سته دورې هغه لري دی چې موږ دا خپل چې دی زموږ په وطن قبضه کوي، دی له دې لارې موږ ګرځولی شو. دا نه غواړي چې خامخا به ډېره لو پیښه کاږي. که جنوبي پښتونخوا ټول او د خیبر پښتونخوا موږ ولسونه لاس سره ورکړي، موږ په خپل طاقت په ولسي پاڅون باندې موږ د دوی دا هڅه ناکامه کولی شو. بیا د وحدت خبره راځي چې د پښتون سیاسي ګوندونه چې کوم دي دا د پر یو پلیټفارم کې د دښمن ماته دي. په دې کې داسې دی چې دا صحیح دی چې پښتون پاچان یې د سره متحد شي. اصل پښتون وحدت پښتون ملي وحدت ته یایي. موږ پاچانو کې ډېر زیاتوبونه پاچانو کړي دي. پښتون ملي وحدت ته نقصان رسولی دی. موږ له ولس څخه د یووالي غوښتنه کوو. پښتونخوا ملي عوام پارټۍ زموږ ملي مشر، موږ د ولس یووالی غواړو چې ولس سره نږدې شو. بیا په پښتانه چې کومې پارټیانې دي دوی کې چې کومې خاموي وي دا په خپله هم وتای شي او دا پر یوه سنګر جمع کېدای شي. ستاسو د سیاست زوال یعنې د پښتونخوا ماتېدل دا څه وجه ده؟ لاس دې چا وپکښې؟ په افسوس په سړی وایي موږ زوال، خو نشو ورته ویلی زوال. موږ ډېر لوی پرمختګ کړی دی. موږ پارټۍ ډېره پراخه شوې ده. البته د ځینو خلکو ځینې هغه عناصر چې قسم خوړلي د پښتون افغان مخالفین وو، له هغې ورځې چې خان شهید پر دې میدان ولاړ وو، له هغې ورځې دا هڅه روانه وه چې دا پارټۍ له بهره نشو وهلی. دا کې پکار دی اندرون کې یو داسې حالت جوړ سي. دا حالت زموږ د پارټۍ روان و. زموږ ډېره منظمه پارټۍ و، ډېره فعاله پارټۍ و. بیا افات راځي، واقعات راځي، بیا د عثمان خان واقع راغه. نو چې هغه ملګري، هغه کسان، ملګري لفظ خو به غلط راځي، چې دوی په هغه کې ورته ناست و، دوی په کمین کې ناست و دې کار ته، هغو له دې څخه ډېره ناروا استفاده وکړه. په کار دی چې پارټۍ نوره یو سړی د پارټۍ ضایع کوي، ډېر لوی تکلیف یې دی. او چې دورې کسان یا څوک دی څوک ضایع کوي، یا زموږ لخوا کومو کسانو چې پارټۍ په ګوتو کړو هغو کې دا خوی وي چې دا به پارټۍ معطله کول، هغه دوی له دې څخه دا کار وکړ. نورې ته موږ ته هغه نه دی رسېدلی. البته موږ د ملک ادارې لحاظ موږ نور قوتونه چې په پښتون افغان کې موجود دي او هغو به دا ویل چې یو ټیم به په پښتونخوا حمله کېږي، دا حمله وسوه اندروني پر موږ باندې دا حمله وسوه. پښتونخوا ماتېدل تاوان زیان د جنوبي پښتونخوا دپاره جوړ سو، بلکې د پښتانه بل دپاره جوړ سو. د
جنوبي پښتونخوا کې تر ټولو منظمه پارټي چې کومه وه پښتونخوا ملي پارټي وه، خو اوس څه وایاست چې بیا به هغه ملګري چې کوم دي بیرته به راسي دلته که په دې کې دا خو ګران سوال دی. په دوی کې ځینې کسان چې دي دا خو مشکل معلومات سیلابي موږ د پارټۍ رهبري دا بیرته هغه کې په دې دا تر یو امتحان ووتل، دا تر یو تجربه ووتل. د ډېرې لوی تجربې په رڼا کې دوی پر پارټۍ باندې حمله وکړه، د یو خاص مقاصدو دپاره یې وکړه، د مخالفینو د خوشحالتیا دپاره. دا د دوی چې اوس عملیات دي، هلته مو ملاقات وکړ، هلته مو ملاقات وکړ، دا له هغو عناصرو سره دی چې دا د پښتونخوا ملي پارټۍ پر ملي سنګر باندې مسلح حمله ور خلک نو ستی له هغو سره هغه کوي، بیا خو دا ګنجایش پکې ختم دی. یو د دوی څخه به یو کارکون متاثر سوی وي د عاجزۍ په نامه، د خپلوۍ په نامه. دا پرون هم راتلی شي، سبا هم راتلی شي. امید دغه دی چې دوی به تجریدکار دي، دوی به افراد پاتاږي د یو انجوز په شکل کې به دوی پاتاږي. دوی دغه چې کوم ارمان درلود په ډېر لنډ وخت کې دوی له ناکامۍ سره مخامخ دي. دوی پر خپل عزیزي باندې تکیه کوي، نور له دوی سره دوی زموږ د پارټۍ بیانونه کاپي کوي، بیا اخبار ته ورکوي. دا حالت د یو وخت و چې افغانانو ته د پاکستان پر راتګ باندې شرافلاس ویل کېدل او اسلامي ورورولي هارون ورته غاړه کېدل، او اوس یې په ډېره ناترسۍ د دې وطن څخه شړي یا یې باسي په زور باندې. څه نظر لري؟ نو زموږ په خیال چې ورته په خپل ورته وګورې، ساده سوال دی. پاکستان د اسټبلیشمنټ یو وخت دا ضرورت و چې افغانان وجنګوي، او افغانان 40 کاله په خپل وطن کې ورونو له ورونو سره وجنګېدل. داسې یو حالت جوړ، په لکونو معیوب سو، په لکونو شهیدان سو. اوس داسې امکان جوړاړي چې دله دا موقع په لاس نه ورځي. اوس یې دی پردی پیټی بولي، حالانکه په خپل تاریخي وطن باندې راغلي وو مهاجر، هغه به خامخا یوه کډوال عزیزانو او خپل کلی خپله خاوره نه یې لکول. دا یې په بېدردي په دې باسي. د دا شرایط نه پرکړ چې د په افغانستان کې غوښت، د دوی افغانستان 4مه 5مه صوبه جوړول غوښت. اوس شاید دا اندازه لګولي چې په دې کې ناکامه یم، نو په ډېره بېعزتي اوس باسي. دا بېعزتي هم ساده کار نه دی د افغانانو. افغانان داسې هیسټري لري، تاریخ لري، شم نه هېروي، بد هم نه هېروي. بیا چې هر وخت یې پوښتنه کوله، دا یو هغه و. هغه وخت کې د دوی ضرورت و، د عالمي سامراج ضرورت و، د امریکنو د سویټ یونین د وهلو دپاره د افغانانو وینه ضرورت و. افغانان و د لیر خلک، پر وطن مین خلک و، له هغه پر دین اسلام باندې مین خلک و، له هغې دوی دا استفاده وکړه. او دا هغه یې تره سوې ده، اوس نو بیا دی خامخا یې باسي. سیاسي پارټۍ که څه هم د یو جلسې تر حده پورې تاسو هم غبرګون ښکاره کړی د پښتونخوا ملیان پارټۍ د ژوب او د کوټې او د کلاسي او داسې نورو ضلعو کې تاسو خپل د دې خلاف چې معنا افغانان دي پر ظلم او پر جبر باندې د نوي سرکاجي او نورو پارټۍ هم ځینو پارټیو د عوامي نیشنل پارټۍ او نورو هم دا چې پر یو ځای باندې په پلیټفارم باندې سره یو ځای سي او بیا به مخنیوی نه وسي چې بیرته افغانانو ته پاتې سي. یو داسې حالت دی چې دا امکان لري چې افغانان هم اوس دا درک لري چې موږ په کار دی چې دلته نه یو. که یې مه درلودی د افغانانو به داسې ټولنې کړې وای، موږ ته به یې دعوتونه کړي وای، هر چا ته چې د دوی په فیور کې و هغو ته به یې دا ویلي وای چې موږ ته دا کومک وکړي. صرف د موقع له لحاظه ډېر زیاتوب وسو، یعنی ټیم یې ورکړی وای، وخت یې ورکړی. افغانان ډېر په خپل وطن، یو افغانستان یو بنده دلته بیکاري چا نه ولید چې د بسپن ټولولی. ده خواست کو ډېر هنرمند خلک وو، موږ ته یې آبادي راوړه، ځان یې آباد کړ. برای د دوی یو سړي هلته په کابل کې پېښوله 100 میلیونه په عربه ډالر دلته دوی لګولي په پلاني ملک کې، په پلاني ملک کې. نو دا ونه وسو، موږ دا نور قوتونه هم پرې وځای نه سو، او د دوی هم ډېر امکان دغه جوړېدو سیوا. په سیف الله کلا کې نواب صاحب ته ډېر افغانان راغلي وو، صحیح د دې مخنیوی کولی. نو ته ډېره دی پوه سوی هم دي، ډېر افغانان پات هم دي. یو حالت داسې ورته جوړ سوی دی، نواب صاحب په زور سي، هلکه دورې د ولاړ سي، دورې د نه ځي، که ځي هم په دې طریقه باندې، په طریقه باندې به هغه ولاړ سي خپل وطن ته. د پښتون سیاست چې د ښځینه فعالیت ته په کوم نظر ګوري؟ آیا ارزښت لري که نه؟ ارزښت خامخا لري. زموږ په هسټري کې ملالې ډېرې ترې سوي دي، جګړې یې کړي دي، میدان یې ګرم کړی دی.
اوس هم ضرورت دی. البته د نوي حالاتو مطابق ته څنګه دوی موبلایز کوي دا داسې دی لکه د یو مرغه چې دوه کوترې وي. زموږ ټولنه یا پښتون افغان چې دی دا له خوره له موره بغیر په نیمو ټولنو باندې خو نو انقلابونه چا نه دي کړي نه ازادۍ کړي دي. دا انتهایي وار ارزښت لري، وار ډېر ضروري دي چې په راتلونکي وخت کې د دې یو چاره وشي او هغه سي. له ژوبه تر اوسه پورې پښتونخوا ملي پارټۍ صوبایي سیټ نه ګټلی. صحیح. آیا دا ستاسو د کمزورۍ خواته اشاره ده که نه؟ او بله خواته د له ژوبه څخه چې له ډېره وخته څخه چې زه اورم یا مو لیدلي دي د میونسپل کمیټې یا چیرمین یا ډپټي چیرمین دا دواړه د پښتونخوا ملي پارټۍ خو دا ورته یې هغه هم له لاسه ورکړی. وجه یې څه کېدای شي؟ یو خو موږ د ژوب صوبایي اسمبلۍ نه ده ګټلې، موږ قومي اسمبلۍ یې ورګټلې ده، د نواب صاحب هم ګټلې ده. صوبایي اسمبلۍ کې موږ د پارټۍ ډېر زورور د وخت له لحاظه ډېر زورور ډېر لوی لیډرشپ لکه رحیم صاحب لکه محمد جان کاکا دا موږ ماته خوړلې ده، سلم خوړلې ده. زما او ستا د ژوب په هره ضلع کې خپل حالات وي، دلته دا د ضعیف خیلۍ په نامه قوتونه سره یو ځای شي دا نو بیا سیاسي قوت. موږ الیکشنونه هم ګټلي دي، بلدیات موږ ګټل، بل کال هم نه وګټل، موږ تر کال هم ګټلو. هغسې دا ګرد قوتونه په یوه خبر باندې زموږ د پارټۍ په مقابله دا نور ټول قوتونه یو دي. موږ اوس په ناصر آباد کې بلدیاتي الیکشن و، موږ ملګري درولي وو دا ټول مراجمه کړي وو، مګر زموږ په خلاف دورې لویه جبهه ورته جوړه کړه چې موږ ته ماته راکړه. دې کې بیا زموږ کمزوري شته، دا صحیح ده چې موږ به راتلونکي داسې حالت جوړوو چې موږ بلدیات هم وګټو، موږ صوبایي اسمبلۍ هم وګټو. دا تر چې موږ نه دي ګټلي د وخت له لحاظه د موقع له لحاظه چې دوی څه مثلا سلیمان خېل مندوخېل یو واقع وسوه دا به پښتونخوا ته ودروله، پښتونخوا ملي پارټۍ ته به موږ د دغه وطن برخه وو، یو رایه به هم درلود، یو مجلس به هم درلود، مګر دوی به دا موږ ته ودرول. نو هغه کې یو وجه دا و. د کم ګټه په پارلماني سیاست کې ده که غیر پارلماني سیاست کې؟ سیاسي ګوندونه وایي چې په پارلمان کې زموږ ګټه ده او بلې خواته پی ټي ایم وایي چې په غیر پارلماني کې د کم ګټه په پارلمان کې نه ده. تاسو په کوم نظر کې ورته ګورئ؟ زموږ په خیال زه هم دا به د دعوې خبر نه وي، په کار دی موږ ټولې لارې په کار واچوو. موږ پارلمان چاته خوسی نه کړو، موږ د پښتون افغان نمایندګي لکه دا اوسي ده چې په اووه نمبر فارم کې حالانکې موږ کوشش وکړو، موږ ناکام اوسو او کې له سره موږ پرېږدو. بیا چې زموږ ځوانان یو خبره کوي په ټولنه کې نور خلک کوي، هغه بیا مسلسل یو دواړه کاره پر مخ بوز نه شي. بیا ته دومره زورور شي چې د دنیا چې زورور وي د انقلابیان یې ته څه وخت زورور یې بیا به دا اعلانوي چې زه اوس پلانی کار کوم. تر وخت له مخه خلک دا نه کوي چې مخالف ته بیا خاص کر دشمن ته وایي چې زه خو په دې تیاري لګیا یم، تیاري به یې کړې نه. نو دا هغه والا خبر د سراست پر ماله وخت هم موږ په کار دواړه لارې په کار واچو، هم ولسي مزاحمت وي هم په پارلیمنت کې نمایندګي. بلوچستان د پارلمان لاره هم لري، د غیر پارلمان لاره هم لري او د غره مبارزه هم کوي. صحیح. زموږ یوازې د پارلمان او غیر پارلمان لاره ده، د غره مبارزه نه ده. آیا د غره په مبارزه کې ګټه نشته؟ موږ پر دې اعتراض خو به په کار دی نه وکړو. موږ د غره ډېره لویه مبارزه وسوه په افغانستان کې، 40 کاله زموږ ډېر مسلح قوتونه له خاورو سره خاورې سو. موږ ډېر لوی ملي اردو د افغانستان سټیټ هم له لاسه یو قسم ورکړ. نو یوه تجربه خو زموږ دا سوې ده، له اوسه نه ده، د غازي امان الله خان له زمانې ده. پر مخ باندې که چیرې په دې کې موږ څوک دا محسوسه کړي، سیاستدانان دي زموږ ډېر لوی رهبران دي چې بیا هغه طرف ته او بلکې زموږ دا یقین دی چې پښتون په یوه درنه باندې دا خپل وسایل ټول ګټلی شي. هر ځای ته به سره خبره نه راځي. شرط دا دی چې د پښتون ملي وحدت ټولې پرګنې پر یوه کم از کم پر یوه نقطه متحدې شي، په اخلاص متحدې شي. متحد خبره خو ډېر خلک کوي، خلک ولیاړې نړوي، بیا درېیمه ورځ پروګرام کوي پښتانه د سره متحد شي. نو تا پرون خو پلانۍ ونړوله، په پلانۍ پسې د پلانۍ ناره وکړه، بیا به نن د چیش د متحد خبره وي. تاسو د منظور پښتون پی ټي ایم ملاتړ ډېر په کلکه کړی و، د مشر په هغه کې چې پر 4 بجې راغلی چې د دې ځوان ملاتړ وکړي او ټول کام دې راوړي، او اوس مو لاس ځینې واخیستې، وجه یې څه ده، عمل یې څه دی؟ نو زه اول خبر خو دا ده چې پښتون
زغورنې غورځنګ اول دا د مسعود زغورنې غورځنګ په نامه جوړ شو صحیح دا خبره صحیح ده زموږ د پارټي ټوله رهبري په سر کې ملي مصر محمود خان بیا زموږ د پارټي صوبایي صدر عثمان خان موږ د پی ټي ایم د زغورنې غورځنګ وګرځېدلو پی ټي ایم خو ناره دا اوس د پښتون ژغورنې غورځنګ پښتونخوا ملي پارټۍ د خپل مصر په حکم باندې موږ د دوی ژغورنې غورځنګ وګرځېدلو بیا هم ولې لاس هم نه دی اخیستی البته مسلې لرو موږ سره ډېر زیاتوب اوسو زموږ په حساب بیا ګوره پارټۍ څنګه بولي نه اجازت کوي که نه کوي پر پارټۍ حمله وسوه چې موږ له مصر ځا جلاکارو یو عنصر وو پی ټي ایم هغه سپورټ کړو دا د دوی حق نه جوړېدو دوی کښې نیستي وایي د حالت یې ځان ته درکړی وایي چې پارټۍ چا سره پاتاژ پارټۍ اندازه خو سړي ته لګی اوس موږ به پښتونخوا ملي پارټۍ ده زموږ دا دعوه ده ثابتوو یم که چا په میدان وغوښتلو 80% 15 کارکون ټول له پارټۍ سره پاتې شو 15 به هغسې په دې کې د دوی لخوا پر موږ باندې لږ څه هغه وسو بیانو ته حد پورې د فیسبوک ته حد پورې پر هسې یو خبر ستا د پارټۍ پلاني خبره نه ده خوښه ته اختلاف حق لرې ته د پرسنل شکنځا او حق و ملي مصر ته د ملي مصر و ټولو کورنۍ ته چې دا د برخوردار له زمانې ته نن پورې د پښتون په دفاع کې ولاړه ده له هغې زمانې موږ لاس نه دی اخیستی د دوی خپل عملیات دي بیرته به بیا ګورو چې پر مخ باندې څه کوي داسې څوک ستاسې د پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ تر مابین بیا یو داسې جوړ وکړي چې دا دواړه ګوندونو سره یو ځای شي او بیرته پخوانی ګوندې لاړه نور سوال خو دا سوال خو له مرکز سره تعلق لري زه چې ورته ګورم موږ پکار دی خاینان معاف نسي ښکاره سي اعتراف وکړي چې زما دا غلطي وه بیا خو ډېر امکانات لري ډېر سیاست کې خو امکانات ډېر وي البته اعتراف پکار دی چې څوک یې وکړي چې ما د چا دپاره د چیش دپاره مثلا یو سړی بیا زه نظریاتي اختلاف لرم ته دا کار نه کوې زه یې کوم بیا سبا وهم کې چې زما اختلاف خو دغه و له پلاني پارټۍ له رهبري سره مه دا اختلاف و هغه شی خو هم نه راغی خو چې د پارټۍ دوی خلک ایستلي وو په انډیم کې اوس د لغو سره اتحاد وکړ اصغر خان سره اتحاد جوړ کړي چې اصغر خان پر یوه خبره ګواه اتفاق وس چې د مصر مخه به څنګه نیوله کېږي دا دوی چې وویل چې د جنوبي پښتونخوا ډېره کمه ده اوس د ګډ سیاست مرکز نه دی د دوی الاینس پر چیش دی د دوی الاینس پر یوه خبره دی چې د پښتونخوا مخه او د ملي مصر مخه په کار دی ونیول څنګه یې نیسي دوی څه حکمت کوي موږ که دوباره سره راځو په کار دی دا اعتراف سوی وي معلوم وي چې دا د چیش دپاره دا کار اوس او ډېر ناروا کار اوس سیاست څخه شایستګي ولې ختمه شوه تاسو په ټولنیزو رسنیو بېلګې وینئ موږ وینو کم سیاسي کارکنان چې د سیاسي کارکنانو په احساساتو لوبه کوي هغه د دې ذمهوار دي سیاسي کارکنانو په احساساتو چې لوبه کوي او هغه پر غلط ډګر اچوي اوس د سیاست کې ګر سره دا جوړه شي څوک ته ډېره شکنځا کولی شي د عام یو ځوان خیال دا دی چې دا ګواښه لیډر دی دا ښه مقرر دی حالانکې هغه ضرورت د دغې دی چې موږ په ټولنې ته خپل خویونه وروښیو سیاسي خویونه ور زده کړو دا ډېر تاواني شی جوړ شو یعنې د په سوشل میډیا یا په ډېر تاوان باندې چې کوم تاوانونه ګوند د هغو ځینې ذمهواره خلک دي ګوندونه ولې د هغو په خلاف وځي موږ خپل ګوند فیصله کړې ده چې موږ دا بندوو که نه بندېدو هغه نوټس کوو هم قطعا موږ د چا په باره کې د هیچ چا په باره کې هم د اسټیبلیشمنټ په باره کې هم غیر پارلماني غیر سیاسي الفاظ موږ له اسټیبلیشمنټ سره اختلاف لرو انتهایی اختلاف لرو چې ته به سیاست نه کوې مګر د شکنځا حق نه ده ته ورکوو نه یې ځان ته ورکوو چې چا ته وکړو موږ له نون سره اختلاف لرو موږ له پیپل سره اختلاف لرو موږ له جمعیت سره اختلاف لرو مګر موږ د فضل الرحمن صاحب یا د چا د لیډرانو سپکاوی په میډیا کې نه غواړو صحیح د مې بغیر که داسې بل ګوند وایه ته پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مه وایه تا به بیا په کوم ګوند کې سیاست کوه معافي غواړم دا خو ذاتي سوال دی زه ډېر لوی سړی خو نه یم خو چې موږ سترګې رونې چې خانشي دي وپېژاندو چې دی یو دغه سړي ډېر جیل وړی دی
په کور کې به دا مجلس کېدو، په کلي کې به کېدو چې دی لونګۍ هم په دې نه تړي، دا به د کلیوالو مجلس و. نو دا ګوهدی نسته موږ په دغه پارټۍ کې. تاسو د پنجاب پر ضد باندې له نیمې څخه د پنجاب پر ضد باندې بیخي کلکه مبارزه کړې وه، خو اوسني دشمن ولنئ، خو په اوسني وخت کې اتحادیان سواسته تضاد دی کړی. موږ اتحادیان سوي نه یو، موږ په یو نیمې کې هم یو مارډي جوړه کړې وه، پنجاب پکښې و، نوابزاده نصرالله مصري کوله. موږ د پنجاب د دغو پالیسۍ زده په افغانستان کې کوله، موږ د دې مخالف پاتې سوي. د اسټبلشمنټ نمایندګي یې په وخت کې نواز شریف دوی کوله. نور د پنجاب له سیاسي پارټیانو سره زموږ ډېر لوی الاینس د ایم آر ډي په معنا پاتې سوی دی. زموږ ډېر لوی الاینس بیا چې دا اوس تر څو په دې کې د پارټۍ په ټوله رهبري په اتفاق په دې الاینس کې چارټر اف ډیموکراسي چې جوړه سوه، د اګر سیاسي جدوجہد چې وسو. موږ د پنجاب د بالادست طبقې د دوی د دغه سیاست مخالف پاتې سوي. داسې نه چې موږ له پنجاب سره د پنجاب له سیاسي خلکو سره الاینس نه دی کړی، موږ کړی دی، ایم آر ډي هم کړې ده، موږ د نور اتحادونو چې په ملک کې راغلي دي، بلکې د ایوب خان په زمانه کې نېشنل پارټۍ څوک وه؟ نېشنل پارټۍ خو د نېشنل پارټۍ زموږ په ځګر کې چاړه ووله، خانشید ځینې جلا سو. نېشنل پارټۍ کې کسوري دغه ګرد و، د پنجاب ګرد کې عادت و، د سند ګرد کې عادت و، بلوچ ګرد کې عادت و. دوی د خپل چارټر خلاف ورزي وکړه، دوی د خپل منشور فیصله دا وه چې 1 یونټ محتاج دي، صوبې به د زبان پر بنیاد جوړېږي. پښتون کې عادت چې ولي خان پکښې و، خانشید په جیل کې و، دا یې بلډوز کړ. پښتونخوا نېشنل پارټۍ خانشید بنیاد پر دغه خبر باندې ایښی دی چې تا میوالي لکه تا خیبر پښتونخوا پرېښو، تا جنوبي پښتونخوا بلوڅو ته ورکړه. نو موږ الاینس پنجاب له پارټیانو سره زموږ تاریخي ډېر لوی الاینسونه پاتې سوي. بیا چې هغه ځایونه راغلي دي دا د جمهوریت لپاره و، دا موږ پی ډي ایم سي زموږ اتحاد و، دا خو جمهوري اتحاد و، او جمهوریت دلته د پښتانه ضرورت. د پښتونخوا ملي پارټۍ مشري یا رهبري اکثره دا اوس وخت د مرکز ته ځي او له مرکز سره اتحاد کوي، ګټه څه ده؟ دا د اوس خبره نه ده، موږ چې په دې ملک کې اوسو، موږ به مرکزي الاینسونه د ملک پر سطح چې د جمهوریت لپاره کم الاینس کړي د دې په کار دی موږ برخه یو. پښتونخوا ملي پارټۍ وي که بیا بله پارټۍ. ما وویل چې موږ په ایم آر ډي کې پاتې سو، ایم آر ډي کې کنوینر نوابزاده نصرالله پاتې سوی دی، فضل الرحمن صاحب پاتې سوی دی، دا ګرد پاتې سوي دي. دا ګرد الاینسونه په بل کې چې زموږ الاینس کړي دا د جمهوریت لپاره دی. که د پښتون ملي وحدت کې موږ له چا سره الاینس کوو، دا به د پښتانه ملي وحدت لپاره وي. په دې ملک کې چې موږ اوسو پارلمان نه وي بالادست، یا په پارلمان کې زموږ نمایندګي نه وي، د ملي وحدت غږ نه وي په دې کې، د دوی به ټولې پالیسۍ دا راځي لکه د نن چې دي، دا اوس یې غیر اعلانه مارشله ده، ټول اختیارات له اسټبلشمنټ سره دي. نو موږ مرکز ته نه یو تللي، بلکې موږ دا ویلی شو چې مرکز ته موږ دا ښوولي دي ستا دا وحدتونه چې دي پښتون، بلوچ، سندی، له دې بغیر ته نسې کولی دا چې ته دا ملک پر مخ باندې نور وچلوې. دوی دې ته مخ رااړولی دی، او دا په تاریخ کې اول وار دی چې داسې پښتونخوا ملي پارټۍ د هغې رهبر د یو لوی تحریک نمایندګي کوي، مرکزي قیادت کوي، چې تاسو ټول میډیا راوباسئ. د پخواني وخت هم دا واحد لیډر دی چې په دغه جلسه کې، په دغه پروګرام کې دی د بلوچ نمایندګي کوي، دی د سند نمایندګي کوي، دی د پښتون افغان نمایندګي کوي، دی د پنجاب د مظلوم ولس نمایندګي کوي. دا هم په تاریخ کې اول وار دی. هیڅوک به موږ ته په تقریر کې دا نه ښکاره چې پلاني بلوچ هلته تقریر کړی ول پښتانه ډېر مظلومان دي، یو به دا نه کې راښکاره چې هلته پلاني پښتون لیډر تقریر کړی دا ګرد یې بیان کړي. نو دا موږ نه یو تللي، د موږ تر څو دا ملک موږ فیډریشن بولو، موږ وحدتونه ډېر برابر بولو چې دغه ځای ته یې رسوو، موږ ته د اتحاد ضرورت دی. موږ به له سندي سره هم کو، بلوچ سره به هم کو، له پنجابي ولس له نمایندګانو سره به هم کو، له سرایکي سره به هم کو. د پاک اعظم کېدل څومره تاوان دی؟ او ستاسو آیین کې هم د دې هغه دی چې معنا تاسو اختلاف لرئ چې پاټا د نظم کېږي، نو اوس خو زم هم څه تاوان یې څومره دی د دې کار لپاره؟
مصر ډېر پخوا یو کالم په اخبار کې پر لیکلی و دا واقعات نه وو اوس زما هغه تاریخ خاص هیر دی چې هغه څوک پیدا کړي صحیح د مصر محمود خان په دې ډېر لوی هغه و بیا خو تاوان تاسو ولید باجوه زما ارمان پرس نو چې د باجوه ارمان پر کېدو نو د پښتون افغان خو ډېر لوی تاوان او په اخر کې یو اخري سوال دی په اخر کې سیاسي مه وایسته که تاسو چیرې سیاست نه کولای تاسو څه واسطه دا خو څوک جواب نشي درکولی یعنې سیاست اوس داسې پروفیشنل سیاست خو نه دی کړی خو په پارټۍ کې یو ګزاره کوو کوم نه کولی بیا به ټیکهداران وایي بیا به ملکان وایي مرکې به م کولی څوک به م په لګنده کولی داسې یو کار به م کولی ډېره مهرباني به چې ګران اورېدونکو زه حسین عارفان له کیمرمین سیف رحمان سره له تاسو څخه غواړم اجازه تر بل پروګرام پورې